در سره میلو شو کنه داسې ښایسته نومونه ورته اخلي چې هغه پې خوشحالېږي نو ستا به خلک عزت کوي په ښو نومونو باندې خلک رابله مونږ څه کوو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مونږ انسان ته هغه بد نوم اخلو چې هغه پې رسوا کېږي او خلک پورې خاندي نو که دا غواړي چې زما د څوک عزت وکړي که نه نو ته د بل انسان عزت وکړه هغه ته ښه نومونه ووایه هغه نومونه ورته یاد کړه چې په کومو نومونو باندې هغه خوشحالېږي نو چې خلک دې زما عزت وکړي او زه د یو عزتمند سړی جوړ شم نو په ځان کې د سخا صفت پیدا کړه په ځان کې د سخا صفت پیدا کړه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي سخي سړی چې دی که نه دا خلکو ته هم نږدې دی الله ته هم نږدې دی جنت ته هم نږدې دی او بخیل سړی چې دی که نه دا د خلکو نه هم لرې دی د الله نه هم لرې دی او د جنت نه هم لرې دی بخیل سړی د چا څه خوښي نه مړوي دا شنه ګټه د ده نه بس جدا کړي سړیا سخي سړی د هر چا خوښي د خلکو ورسره مینه وي د الله ورسره مینه ده او د جنت ورسره هم څه ده مینه ده